المنز رازدكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، درنو او قدرمن اوریدونکو، د المنز رازدکړه خبرونه په دې برخه کې تاسو د المنز اړوند مهم احکام وړاندې کوو. المنز ته په شریعت کې دومره اهمیت ورکړل شوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صلاة ماد الدین، المنز د دین ستن ده. نو راځئ د المنز احکام ټول زده کړو او له المنز څخه خوند واخلو. د المنز پرزونه څوارلس دي، اته د المنز نه بهر دي چې شرطونه ورته وایي، او شپږ په لمانځه کې دننه دي چې رکنونه بلل کېږي. د لمانځه شرطونه په لمانځه کې اته شرطونه دي: اودس کول یا تیمم وهل د عذر په وخت کې، چې پر دې باندې موږ خپرونه جوړه کړې ده. دویم د جامې پاکوالی، ستا پر بدن چې کومه جامه ده دا به پاک وي. دریم د لمانځه د ځای پاکوالی، پر کوم ځای چې جای نماز اوروي هغه ځای پاک. څلورم د بدن پاکوالی. پنځم د عورت پټول. اوس د نر عورت هغه د نامه له غوټۍ څخه ونسي بیا تر زنګنو پورې دی، او ښځه ټول عورت دی مګر مخ او لاسونه تر مړوندو او پښې تر بجلکو پورې نه دي. شپږم قبلې ته مخ اړول. اووم نیت کول، د لمانځه نیت کول هم شرط دی. اتم وختونه پیژندل. په لمانځه کې د پرزو په پرېښودلو سره لمونځ نه صحیح کېږي. د لمانځه رکنونه، په لمانځه کې شپږ رکنونه دي. اول تکبیر افتتاح، لومړی الله اکبر ویل په لمانځه کې فرض دی. دویم قیام، ولاړه په ولاړې به لمونځ کوې، دا په لمانځه کې فرض دی. دریم قرائت ویل فرض دی. څلورم رکوع کول فرض دی. پنځم سجده کول فرض دی. او شپږم اخره ناسته، وروستۍ اتحیات ناسته فرض ده. که د پور څخه یو هم پاتې شي لمونځ نه صحیح کېږي. د لمانځه واجبات، د لمانځه ټول واجبات اووه دي. لومړی الحمدلله لوستل، دویم اوله ناسته، دریم په وروستۍ قاعده کې په وروستۍ اتحیات کې تشهد التحیات لله ویل، څلورم امام لپاره په جهري لمونځ کې په جهر لوستل، پنځم د خفیه په پټو لوستلو په ځای کې پټ لوستل، شپږم ویترو کې دعای قنوت لوستل، اووم د رکعتونو برابرول. که د پور څخه کوم شی په سهو پاتې شي سجده سهو لازمیږي. د لمانځه سنتونه څوارلس دي. اول د تکبیر تحریمه سره لاسونه د غوږو پورې اوچتول. دویم نامه لاندې ښي لاس پر چپ لاس ایښودل. دریم سبحانک اللهم ویل. څلورم اعوذ بالله ویل. پنځم بسم الله ویل. شپږم امین ویل. اووم سمع الله لمن حمده ویل. اتم ربنا لك الحمد ویل. نم د رکوع تسبیحات. لسم د سجدې تسبیحات. یولسم اوله قاعده کې تشهد ویل. دولسم اخر رکعتون کې الحمدلله ویل. دیارلسم د تکبیر افتتاح نه غیر نور تکبیرونه ویل. څوارلسم سلام ګرځول. د لمانځه مکروهات، په لسو شانو لمونځ مکروه کېږي. بې عذره پلتې وهل، یعنې غاړه تازه کول داسې غاړه تازه کول. دویم په لاسو د آیتونو شمیرل. دریم سنګلي خورول په سجده کې، یعنې پر مځکه سنګلي ایښول. څلورم په سترګو شي او چپ طرف ته کتل، یوه خوا او بله خوا کتل. پنځم بې عذره سترګې پټول په لمانځه کې. شپږم د سجدې ځای نه ډبره لرې کول په هر صورت چې تکلیف نه جوړوي، یعنی د سجدې ځای پاکول. که چیرې داسې یو تیاره ډبره یو داسې څه وي چې انسان ته تکلیف رسوي، د لمانځه خضوع ورخرابوي، بیا که څه پاسې باک نه کوي. اووم ستوماني ویستل، په لمانځه کې بې ځایه غږېدل، د ځان ستوماني لرې کول. اتم خوله وازول. نم په جامه لوبې کول. د لمونځ را زده کړه خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، دا د لمانځه احکام په راتلونکي خپرونې کې به انشاء الله تعالی د لمانځه ډولونه زده کړو انشاء